أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر شیرزمان سیماب دی. د تاڼې کلي مینوالو، درنو مشرانو، کشرانو، خویندو وروڼو، تاسو ته معلومه ده چې نن په ټوله دنیا کې یوه ډېره خطرناکه وبا راغلې ده. یوه داسې وبا راغلې ده چې ټول انسانیت دردېدلی دی، ټول انسانیت غمګین دی، خفه دی. او بیا دغه حالات زموږ خوږ هیواد ته هم راغلي دي. دلته هم د دغې وبا اثرات ښکاره شوي دي او ډېر خلک د دغې نه متاثره شوي دي. زموږ کلی تاڼه چې زموږ د ډېر لوی تاریخ، د ډېر لوی تهذیب په حواله باندې یو ځان له د اجتماعي ژوند یو نمونه هم ده. او وخت په وخت چې داسې ستونزې او کشالۍ زموږ په دا علاقه کې راغلي دي، نو موږ دلته کې د دې کلي ځوانانو، زلمو، سماجي خلکو، سیاسي خلکو، پوهه خلکو خپل یو کردار ادا کړی دی. نن هم زه د مواخات ویلفیر ارګنایزیشن د جنرال سیکرټري په حیث ستاسو سره څو خبرې شریکول غواړم. مواخات ویلفیر ارګنایزیشن تاسو ته معلومه ده چې په دې کلي کې وخت په وخت په داسې موقعو باندې د خپل ولس سره څنګ په څنګ ولاړ یو سماجي تنظیم دی. موږ په دې وخت کې هم یو اراده لرو چې موږ د سختې په دې وخت کې د خپل کلي د هغه ستونزو چې د موجوده صورتحال نه راپیدا شوي دي، د هغې د حل دپاره سره اوږه په اوږه ودرېږو او خپله لاره چاره سمه کړو. یقینا چې دا وبا ډېر لویو ملکونو هم کنټرول نه کړله او ډېر لوی ملکونه نن د دې ستونزې سره مخ دي، ډېر په تکلیف دي، ولسونه جاړي، قامونه جاړي. خو موږ به هم په دې کې خپله برخه کردار ادا کوو. موږ به کوشش کوو چې د خپل ولس سره څنګ په څنګ ودرېږو او دا پیغام د خپل کلي نه بهر هرې سیمې علاقې ته ورسوو چې په خپلو علاقو کې ځوانان د دې دپاره شعور پیدا کړي، اویرنس پیدا کړي چې موږ به د دې وبا، د دې بلا مقابله څنګه کوو. تر ټولو وړاندې خو زموږ چې د صحت محکمې کم احتیاطي تدابیر موږ ته ښوولي دي، د ټولو نه اول په هغې عمل کول دي. د صفایي خیال ساتل دي، نور څه چې هغوی موږ ته ویلي دي هغې باندې. وبا ډېره لویه بلا ده، ډېر د سختې وخت دی، خو همت هم بایلل نه دي، مقابله هم کول دي، خلکو له دا شعور هم ورکول دي چې هغوی موږ ته څه ویلي دي په هغې عمل هم کول دي. او د دغې دپاره به موږ مواخات ویلفیر ارګنایزیشن خپل یو کردار ادا کوو. که زموږ د کلي کم ځوانان، کم سیاسي خلک، کم علمي خلک، کم پوهه خلک په دې کار خیر کې زموږ سره برخه اخلي، نو هغوی کولی شي چې زموږ سره څنګ په څنګ ودرېږي، بلکې موږ به د هغوی سره څنګ په څنګ ودرېږو، ځکه چې دا د سختې وخت دی، دا د تکلیف وخت دی. موږ به یو قوم جوړېدل غواړو د انساني نوحې دپاره. موږ به یو ځای کېږو، دا تکلیف او دا سخته به موږ په خپل همت باندې سرته رسوو او واروو او دا لارې چارې به راپیدا کوو چې موږ خپل ولس څنګه بچ کړو. د دې دپاره زموږ پیغام دا دی چې مواخات ویلفیر ارګنایزیشن به په ډېر نږدې وخت کې یو مهم شروع کوي چې هغه به د سختې په دغه وخت کې د خپل ولس سره ودرېږي. تاسو هم دغې ته تیار اوسئ، ستاسو مشورې به هم موږ ته پکار وي، ستاسو ملاتړ به هم موږ ته پکار وي، ستاسو منډې ترډې به هم موږ ته پکار وي او موږ په شریکه ودرېږو. دغه لاره به سموو د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره، د انسانیت دپاره. دا پیغام ولس ته رسول او د ټولو نه وړاندې کار دا کول دي
چې د محکمې صحت لخوا د کم پیغامات دي کم هدایات دي په هغې باندې عمل کول دي چې مونږه کوشش دا وکړو چې ډېر چې دی نو ورسره ګڼه ګوره جوړه نه کړو ډېر زیات چې دی نو د ګندګۍ نه یا دغه وایرس چې کوم وجونه پیدا کیږي یا مونږ ته لګي یا مونږ ته رارسي چې هغه لارې بندې کړو د صفایۍ خیال وساتو وړاندې به مونږ دا کړو دې نه پس به مونږ قدم پورته کړو د هغه مهم چې مواخات ویلفیر ارګنایزیشن او د تاڼې سماجي خلک سیاسي خلک ځوانان مشران خویندې میندې ټول به په دې مهم کې حصه اخلو ټول به چې دی د دې وبا نه ځان په دې خلاصو ځکه چې په کومو ملکونو کې چېرته هم تبایانې وشولې چېرته هم خلک مړه شول چېرته هم چې دی نو خلک متاثره شوي دي د هغوی سره نور علاج نشته هغوی دنیا ته دغه چغ وهي چې د خدای لپاره په ارام کښېنئ کور کښېنئ مه راوځئ دا زنځیر شلول غواړي د وایرس دا زنځیر چې څوک پورې شلېدلی نه تر هغه پورې دا نه ودرېږي دا نه ختمېږي مونږ به چې دی دغه پیغام خلکو ته رسوو خپل ولس ته به یې رسوو خپل کلي ته به یې رسوو بیا به د هغې نه پس که نور څه راتلل نو مواخات ویلفیر ارګنایزیشن به اوږه په اوږه ستاسو سره ولاړ وي ستاسو سره به چې دی مل وي ستاسو به ملګري وي ستاسو به ملاتړ وي او په هره سخته کې به خدای دې نه کړي چې نوره سخته هم راشي خو که راځي نو یو بل سره به چې دی تر آخري لمحې تر آخري سلګۍ ولاړ یو الله تعالی دې زموږ په قام زموږ په ولس او په ټول انسانیت رحم وکړي خدای دې ټوله دنیا په امن کړي خدای دې دا وبا ورکه کړي خدای دې دا وبا ختم کړي الله تعالی دې په موږ ټولو رحم وکړي آمین ثم